بیا په قرآن کریم کې بعضی آیاتونه بعضی سورتونه ټیم په لګ لګي ثواب ډیر ملوي. یو پای کې آیت الکرسی دا پیژنې کنه ټول ته یاد لري ان شاء الله تعالی. سستی نه ما تاسو صرف توجه موږ د ملګرو پیدا کو چې دی خپل دی دین ته دی قرآن ته لږ توجه پیدا شي. دقیقه لپاره دی نور هر چاته معلوم دی. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمای صحیح حدیث کې راغلی امام نسائی وغیرہ نقل کړی دی من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت. چاچی فرض مانځ پسې روستا آیت الکرسی ولوستلا فرض مونږ یو کو پنځه وخت فرض مونږ دی کنه فرض مانځ پسې روستا چا آیت الکرسی ولوستلا د جنت نه منع کوي مگر د مرګ منع کړی دی چې مرګ نه راغلی مخې ته یعنی که په دې ټیم کې د مړ شي دی به جنت ته ځي. ټیم پې څومره لګي؟ نیم منټ پې هم نه لګي. 20 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ به پې ولګي د فرض مانځه نه وروسته آیت الکرسی وایي به څوک. نن خو ما تاسو ته مخکې ویلي قرآن بلې خو ډېرې شوي دي که نه ادابات شیاطین ندی په شکل د انسان کې شیطان برازي تعالی لکه دا به ان شاء الله آینده کې نور کم چې موږ فضایل ذکر کوای کې به زه تاسو ته بیان کوم ان شاء الله. دا په شکل د انسان کې شیطان راځي انسی شیطان هم راځي بدله. ته به سلام وګرځې اسکار به شروع کی دې براشي ته پوسونه به شروع کی څنګه چلے بازار ته وځي کنه وځي خپل نه راغله کنه راغله میسج به ته کړو جواب دې کړه دې سری بودا پلان دې ټول اسکار وری سه بسین باندې لاو کی دا بل ټیم کې نه کېده دا غاټ ورس نه و چې ته به کې بل ټیم کې راغله او تا ته پوس کړي دا شیطان نه شیطان را پاسې شلال شور شي چې دې ذکر نه وباسي دا ایت الکرسی تی پاتی کا دا سبحان الله تی پاتی کا الحمدللہ تی پاتی کا الله اکبر تی پاتی کا دقیقه پار برازي ته وو ته سویل نشي کشا ته سوی یې چې دا متکبر دی دا چا څه خبرې نه کوي متکبر تی چې تا د الله د ذکر دې محرومه کا نو څومره آسان ذکر آیت الکرسی منګه مانځه روستا یا خدا موبایل چې یو غټه فتنه لکه الله په د اسمان یو تندر راوړته په دې باندې چې دا ټول خلک په دې فتنه کې مبتلا کړي دي هلته به جب سے وہ خارختیږي یا بشر ترنګ راغلی او څنګه چې سلام وګړي فوراً بپاسي الکه دنیا نورانیږي لکېنه دا ذکر پوره کا روسته به وګوري دا خو چرته یو وزګار خیل به چرته یو بیلمازه غونتی به الا ماشاء الله هغه به تا ته د مانځه په دې ټینګ کې ټلیفون کړی دا خو روغ سړي تا ته نه دی کړی دې ته په خپله مونځ کولی تا ته ټلیفون کوو یا به تا غلطي کړي ناوخته به مونځ کې او که په ټیم مونځ کې نو د هغه مجال نه شي چې تا ته کال وکړي خو په خپله بېلمازه دی ځکه تا ته کال کوي نو خو لږ وروسته وګوره که نه نو آیت الکرسی لږ ټیم په هغې باندې لګي او دی به یې صفاسېږي هلته ثواب څومره شو څومره آسان جنت پرته میلاویږي په یو آیت الکرسی جنت صرف دومره دا چې په دغه ټیم کې قرته ته ژوندی جنت ته ځکه نشي تللی که مړ شوي به جنت ته به ځي